کلیوالو په اوږو بار سختو او کږلېچونو لارو د کابو 4 ساعته پلي مزل وروسته ناروغ ایله د موټرو تر تمځایه راورسوو. که بخت یې بیدار ونو د جګو غرونو په منځ کې له خطره ډکو په دې لارو به ناروغ روغ تر روغتیایي مرکزه ورسي. دا د کونړ و ټپر ولسوالۍ دهوس سیمه ده چې اوسیدونکي ورځنی ژوند د باغدارۍ او مالدارۍ په ذریعه مخ ته وړي. د دغې سیمې قومي مشران انجینر محمد امین او محمد رحمان اخلاص وایي دې خلکو په ولسي چاندو او شخصي لګښت خپلې سیمې ته د سړک جوړونې چاره روانه کړې او د لاس په خواریو یې د غرونو په دې ګړنګونو کې تر ډیره لارې کړي چې زیاته برخه یې هماغسې ګړنګونه پاتې دي. خلک مطلب چې کوم دی سړک نه لري، کال ته یو زنانه پر که د ولادت په مریضۍ باندې مریضه شي نو دغه به خامخا په جنازه کې تړي. زموږ د وطن کې جنازه یو نوم دی چې مطلب لرګونه جوړوي او څوک سړک ته راوځي بیچارهګۍ یا چې کوم دی روح ورکړي او یا چې کوم دی ډېر مشکلات لري. د هغې نه وروسته چې کله په چغسرې ته رسېږي یا کلینیک د اوټپور ته رسېږي نو مطلب هغې خپل هغه حالات د لاسه ورکړي. زیاتره زنانه چې کوم دی بیچارهګان دغه حالات کې مړې شي. زموږ د ټولې نړۍ نه دا غوښتنه ده او د ټولو حکومتي غټ چارواکو نه دا غوښتنه چې زموږ د ټپر ولسوالۍ ته بیا خاص کر د اوس کلي ته ډېر متوجه شي چې دا کارونه چې په دې ټول انقلاب کې کارونه نه دي شوي، باید چې زموږ او ستاسو دا کارونه چې مخ په وړاندې باندې لاړ شي او خاص کر روډونه خدای زموږ ډېر خراب دي چې دې کې ډېر مجبوریتونه لرو. د دهوس سیمه 9 لوی او تر 10 زیات کوچني کلي لري چې د سرشمیرونو له مخې نږدې 10,000 انسانان پکې ژوند کوي. واحد الله او نصیر الله وایي دومره پرنفوسه سیمه کې دوی یو کلینیک لري چې ناروغان د څو ورځو انتظار وروسته هم بې درملنې پاتې وي. موږ غواړو چې زموږ ته کلینیکونه اسانتیاوې برابر شي. زموږ په هغلته پاسه کلي کې مکتب دی، بیخي سرپناه نه لري چې باران شي شاګردان نشي رارسېدی. دلته مکاتب چې کوم دي هغه سرپناه لري. موږ غواړو زموږ د کلي کې 9 مکاتب دي، 9 واړه سرپناه ولري. زموږ د خلکو د تعلیم سره شوق دی، د بیا رغونې سره شوق دی چې موږ ته بیا رغونه تعلیم په دې کې زمینه برابره شي او زموږ د ستونزې کې چې حل شي. دویم زموږ اساسي ستونزه چې زموږ د مخابراتي سیستم ستونزه ده. زموږ دلته د لرې پرتې سیمې د کلي دی، یو صندوقې په نامه کلی دی، یو د ناو په نامه کلی دی، یو د کوټو په نامه کلی دی، یو د منجالات په نامه کلی دی. دا د تقریبا داسې یو چې 10,000 نفوس د دیوز لري. خو دا 21مه ساده روانه ده، خو دلته زموږ مخابراتي سیستم هماغه شان پالش دی. دغه سیمه نه یوازې په تیرو 10 کلونو کې د تودې جګړې سنګر پاتې شوی بلکې 4 لسیزې د حکومتونو د پامه لوېدلې سیمه ده. خلک یې ان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هیڅ لاسرسی نه لري. بل لور د کونړ والي ویان او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف هم دغه خلکو د ستونزو د حل لپاره د اسلامي امارت چارواکو څخه غواړي چې دغه جنګ ځپلې سیمې ته پوره پاملرنه وکړي. واقع چې دلته دا څومره بره کلي تاسو یې نه د دې او د حقیقت څومره کلي وو یا کته پورته څومره کلي د دې واحد دغه یو کلینیک دی نو هغه دومره سخت راشي په هغې باندې چې یو څوک راشي د یو عاجل بیمار یعنی هغه تداوی قدر پکې نه کېږي، یا د دوایي کمزوري ده یا له ډاکټرانو کمی ده او د ولس هجوم زیات ده. نو موږ هم دا غوښتنه لرو چې دلته ما مخکې اشاره هم وکړه چې غوښتنې ډېرې دي، خو دا سړک داسې یو اساسي غوښتنه ده چې امید ده د دې سره دا نور شیان هم راشي دلته، خو د کلینیک هم واقعي چې ډېر ضرورت دی څنګه چې تاسې ویل. د یادونې ده چې د دهوس سیمه 9 ښوونځي لري، 8 یې بې سرپناه او یو ښوونځی د کلیوالو د چاندو پر مټ د تیږو او خټو څخه جوړ دی.